د افغانستان تاریخ ته د سرور دانش سپکاوی له تون غبرګون سره مخامخ شو. سلام وخت مو بخیر. په بامیانو کې د ولسمشر غني په وړاندې د دوهم مرستیال سرور دانش له لوري له احمدشاه بابا رانیولې تر محمد داود خان پورې په توهینامیز ډول له طالبانو سره د افغانستان د ټولو شاهانو پرتله په ټولنیزو رسنیو کې سخت غبرګونونه پارولي دي. سرور دانش پرون یکشنبه په بامیانو کې د ولسمشر غني په حضور کې د افغانستان مؤسس او هغه ټول شخصیتونه په سپکه یاد کړل چې ښاغلی غني ځینې وخت خپل ایډیال شخصیتونه یادوي چې ښه بیلګه یې شاه غازي امان الله دی. دانش د امارت په اړه د څرګندونې په ترڅ کې وویل طالباني نظام د سدوزايي او محمدزايي له سلطنت سره چې له 1940 څخه تر 1908 پورې پر افغانستان څه باندې 230 کاله حکومت وکړ د روح او محتوا له نظره هیڅ توپیر نه لري. په هماغه نظامونو کې هم د یوې قبیلې یوې وړې ډلې په موروثي استبداد او دیکتاتورۍ پر افغانستان حکومت وکړ. د امارت په نظام کې هم د ټول عمر لپاره د یوه ملت پر برخلیک د اتباعو د اساسي حقونو له رعایت عمومي ازادیو او حتی اساسي قانونه پرته د یوه فرد حکومت مطرح دی. د امارت نظام له قانونه پورته نه محدود او مطلقه دی. د افغانستان مؤسس احمدشاه بابا د 1940 په جولای کې د لوی جرګې له لوري د افغانستان پاچا غوره شو او په 1908 میلادي کال یا د 1415 هجري لمریز کال د ثور په 9 د محمد داود خان حکومت د یوې کودتا له لارې وپرځول شو. له هماغه مهاله تر اوسه پورې افغانستان قراره ورځ نه ده لیدلې. تر بلې ویډیو مو بلې او بخونکي خدای سپارم هر چیرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا